سلامونه او احترامات مې قبول کړې. ښځې به د خاوند په مخ کې په ځان سړي اچول او کور ته به یې راوستل. د دغې ښځې بیان هم درسره شریکوم او ویډیوګانې یې درسره هم شریکوم. تر اخره پورې راسره پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ چې خپل خاوند ته نه ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د غنټې نشان هم ووهئ. ملګرو، دغه ښځه خپل بیان ورکړی دی او په بیان کې دغه ویلي دي چې زه مې پلار د پوخ عمر سړي باندې خرڅه کړی وم، زه چې د عمر نه کمه وم او زما خاوند چې عمر یې زیات و، زما خواهشات یې نشو پوره کولی. زما به ورسره روزانه په کور کې جګړې وي ځکه چې هغه هیڅ کار هم نشو کولی او زما جنسي خواهشات یې هم نشو پوره کولی. نو زموږ یو ګاونډی وه چې هغې به د شپې په هوټل کې دغه غلط کارونه کول. نو هغې ما ته دغه مشوره راکړه او راته وویل چې زما سره لاړه شه، زه به د خپل منیجر سره میلاو کړم، هغه به ستا تنخوا ولګوي، نو د شپې به دغه کار لا ورځې. نو ما هم د خپل خاوند نه خوشحالي نه ولیدلې او نه یې زما جنسي تنده سړه کړې وه. نو ما هم د دغې خبره ومنله. زه د هغې سره هوټل ته لاړم. زه چې کله منیجر ته مخامخ شوم او هغه ولیدلم، نو زما تعریف یې شروع کړو او ما ته یې وویل چې زه به تا ته د یوې شپې 3000 روپۍ درکوم او چې تا له هر څومره سړي راځي هغه به ته برداشت کړې. نو ما دغه خبره ومنله او دغه کار مې شروع کړو او ډېر لږ وخت کې ما سره ډېرې زیاتې پیسې راغلې او زه مالداره شوم. ما دغه کار په خپل کور کې هم شروع کړو. کسان به راتلل، زما خاوند به ورسره ډیل کو. نو ما او خاوند مې په دغه کار کې ډېرې پیسې وګټلې. خو دا وخت تېرېدو سره زما حسن کم شو او عمر مې ډېر زیات شو. بیا ما نشو کولی چې زه دغه کار وکړم. ما سره چې څومره روپۍ وې هغه ما وخوړلې او اوس زه په داسې بیمارۍ راګیره شوی یم چې ما سره د علاج پیسې هم نشته. زه اوس د الله تعالی نه مرګ غواړم. دغه ښځې هغه خلکو ته میسیج ورکړی دی چې څوک هم دغه غلط کارونه کوي او په غلطو کارونو پیسې پیدا کوي نو د آخرت به یې خواري او اخري انجام یې ډېر زیات خراب وي، څنګه چې زما خراب دی. ملګرو، دا و د دغې ښځې د خولې بیان چې درسره مو شریک کړو. که غواړئ چې دغه ویډیوګانې هم وګورئ نو کمنټس وکړئ او دغه ښځې ویډیوګانې هم درسره شریکوم او د نورو داسې ویډیوګانو دپاره درسره زموږ قرار کلیک چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.